بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. درنو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ او روغ باسئ او هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. دا یو ځلې بیا ژور لید خپرونه پیل شوه. همدا اوس تاسو دا خپرونه پر 88.5 FM څپو له حریت راډیو څخه اورئ. په دې خپرونه کې موږ پر فکري موضوعاتو باندې بحث کوو چې په دې خپرونه کې هم یو له مهمو موضوعاتو څخه چې هغه افغاني ټولنې کې او بل عموم په اسلامي ټولنې کې څه ډول موږ کولی سو د غرب د فرهنګي او فکري تاثیراتو مخه ونیسو او له منځه یې یوسو. نو پر همدې موضوع باندې په دې خپرونه کې بحث کوو چې زه مختار سادات په دې خپرونه کې کوربه او د بحث لپاره محترم مفتي نورالله اعظم صاحب را سره دی. محترم مفتي صاحب، خپرونه ته ښه راغلاست. خیر اوسې، مننه سادات صاحب. مفتي صاحب محترم، که راسو خپل خپرونه په دې پوښتنه باندې پیل کو چې ولې اشغالګر ځواکونه همیشه کوشش کوي کله چې یو ملت یو خاور تر خپل تسلط لاندې راوړي، لومړی کار چې کوي هغه دا دی چې غواړي خپل په دغه مستعمره سیمه کې خپل فکري او فرهنګي تاثیرات او تاثیر پرې باسي په دغه سیمو کې. علت پس کې ده څومره دا موضوع مهم ده دوی ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، قدرمن سادات صاحب، لومړی تاسو ته او بیا د حریت غږ رادیو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. واقعیت دا دی چې همیشه د پاره اشغالګر ځواکونه یا هغه قوتونه چې غواړي چې ځینې ملتونه تسخیر کړي یا ملتونه د خپل اشغال لاندې راولي، نو اولنۍ حربه چې دوی استفاده کوي هغه دا دی چې د هغه ملت افکار او عقاید او روحیات د خپل استعمار او د خپل سلطې لاندې راولي. اوس بحث دا دی چې دا یعنی څونه مهمه ده. په دې کې شک نشته جناب سادات صاحب چې کله یو ملت د یو بل ملت یا د یو زبرځواک د استعمار لاندې راسي په فکري لحاظ او فکرن دغه ملت مسخر سي او دغه ملت فکرن او عقیدتن او په رواني لحاظ د زبرځواک د سلطې لاندې راسي، نو طبعا د هغه وروسته بیا نظامی سلطه او سیاسی سلطه او اقتصادي سلطه دا بیا ډیره اسانه وي. او بالخصوص غربي ځواکونه چې یعنی تقریبا د صلیبي جګړو څخه وروسته دوی د مسلمانانو پر ضد باندې دغه حربه زیاته استفاده کوي، ځکه چې دوی د مسلمانانو پر ضد باندې تقریبا 8 مسلسل صلیبي جګړې وکړلې، 8 جګړې مسلسل وسولې او په هر جګړه کې نتیجه دا و چې دوی ناکام شول. په زرګونو انسانان یې ووژل شول او بیرته وګرځېدل او د شکست سره مخامخ شو. د صلیبي جګړو څخه وروسته د دوی اولنۍ حربه د غربي ځواکونو اولنۍ حربه دا ده چې مسلمانان بالخصوص د خپل فکري استعمار لاندې راولي. او تجربه دا د تحقیق دا دی چې کله یو ملت فکرن تسخیر سي او عقیدتاً تسخیر سي او په روحیاتي لحاظ هغه ملت د یو استعمار لاندې راسي، نو تجربه دا ده چې بیا هغه ملت د دشمن سره په نظامی ډګر کې نشي جنګېدلی او نه هم په سیاسي ډګر کې ورسره یعنی مقابله کولی شي او اقتصادي ډګر هم دغسې. نو په دې کې شک نشته ډېر زیات تاثیرات لري. دا اوس که علم الواقع ته موږ تاثیرات سو یعنی واقعي حالت د مسلمانانو وګورو، یوازینی علت چې مسلمانان محکومه دي او مسلمانان مظلوم دي او مسلمانان سره تقسیم شوي دي او د شکست سره مخامخ دي، یوازینی علت یې دا دی چې مسلمانان د دشمن د فکري استعمار لاندې راغلي دي او د دشمن د فکري استعمار څخه دونې متاثره دي چې حتی هغه خود اعتمادي هم د لاسه ورکړې ده، حتی چې په خپل اسلامي تمدن او په خپل هغه اسلامي فکر او په خپل هغه یعنی علمي ځواک باندې هغه اعتماد د لاسه ورکړی دی. نو دغه وجه ده چې ښه ډیر دي، ښه اقتصاد لري، ښه یعنی مهم زیرمې لري، ښه یعنی مهم موقعیتونه لري، خو د دشمن په وړاندې یا د دشمن په مقابل کې د نیست برابر دي. علت دا دی چې د فکري تاثیر لاندې راغلي دي. مننه مفتي صاحب محترم، تاسو د دې جګړې یا د دې حربي اهمیت باندې خبره وکړه. که راسو دې ټکي ته چې دغه په دې میدان کې بری او کامیابي څومره د اشغالګرو او یا هر هغه کس چې غواړي په یو سیمه کې سلطه ترلاسه کړي ولته بقا او دوام پیدا کړي، حاکمیت څومره د بقا او تضمین کوي دغه حربه کله چې کامیاب شي؟
بلې سعادت صاحب محترم په مجموع کې که سړی ووایي هر زبرځواک چې وغواړي چې د یو بل ملت د خپل فکري اشغال لاندې راولي، نو طبعا اشغالګر ځواک یعنی هغه بقا حاصلولی سي چې د ځواک او د قوت او د نظامي ځواک او دا به هر څه بقا به ولري. البته دا هر څه موقت دي. یعنی عموما که موږ تاسې ماضي ته ولاړ سو، هغه ځواکونه چې هغو نور ملتونه د اشغال لاندې راوستي دي او هغه نور ملتونه یې تسخیر ګرځولي دي، نو دا دائم نه دي پاتې سوي. صحیح ده د موقت وخت دپاره به هغه ملت وځپي، د ملت پر افکارو به مسلط سي، د ملت جغرافیه به ونیسي، خو دائمي یعنی بقا د دې ضمانت نسته، نه څوک ورکولی سي. بالخصوص د حق په مقابل کې که راسو دې ته چې مسلمانان چې همیشه د فکري اشغال لاندې راغلي دي، نو دا هم دائم نه دي پاتې سوي. داسې وخت راغلی چې بیا په مسلمانانو کې یعنی ویشتیا پیدا سوې ده، مسلمانان علما او ځوانان او فکري خلک را بیدار سوي دي او بیرته د اشغال د خلاصون دپاره په هر ډګر کې مبارزه کړې ده او ځان خلاص کړی دی. البته دغه د اشغالګرو د بقا د ضمانت موقت سبب ګرځېدلی سي، دائمي نسي کېدلی. یعنی موږ اوس باید دا فکر ونه کړو چې موږ د غرب د استعمار لاندې یو، نو دا استعمار به دائمي وي یا به دغه فکري اشغال دائمي وي. ابدا داسې نه ده او نه به داسې وي. اوس حرکت غواړي، یعنی فعالیت غواړي. که هر ځای په هر هیواد کې د مځکې په مخ په هر حصه کې د اشغالګرو په ضد باندې په هر ډګر کې فعالیت وسي، نو د دوی دغه فکري استعمار هم د منځه تللی سي، حتی د دوی سیاسي او نظامي استعمار هم د منځه تللی سي. خو اړتیا دې ته ده چې کار وسي او فعالیت وسي او مبارزه وسي. نو دا یعنی د اشغالګرو د بقا ضمانت او تضمین دا موقته مسله ده، دائمي نسي کېدلی. بله، یعنی تاسو دا وایست چې دا به تاثیر لري د دوی مثلا د پایښت سبب به تر یو حده وګرځي، خو البته په دې صورت کې چې خلک ویده وي او خلک د دوی په وړاندې مقاومت ونه کړي، او کله چې بیا خلک هوښیار سي د دوی په وړاندې د دوی فکر مشخص کړي، فرهنګي تاثیرات او هغه مجالونه مشخص کړي، مبارزه وکړي، بیا دا هېڅکله نسي کولی. مثلا موږ او تاسو دلته عملا ولیدل کله چې سکولریزم د محمود طرزي د وخت چې افغانستان کې داخل سو، که څه هم کله ناکله دلته دوی حاکمیتونه ترلاسه کړل، خو بیا هم کله چې مجاهدینو او مسلمانانو د دوی هغه د فکر تاثیراتو مجالونه او فرهنګي تاثیراتو مجالونه مشخص کړل، مبارزه وکړه، دا د دوی له منځه تللي، خو بیا هم یعنی دوی خلک لري دلته تاثیرات لري، خو دا نه ده چې د دوی حاکمیت او سلطه به تر ابده ساتي. بلې و دغسې ده. یعنی که موږ تاسې د ماورا او نهر هیوادونه وګورو چې سمرقند او بخارا او اوس ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان او دا هیوادونه دي، دا یو وخت کې د علم یو ډیر ستر مرکز و. خو متاسفانه چې کله روسانو دغه هیوادونه ونیول، دا هیوادونه اشغال سول، نو د دې پر ځای چې د دغو هیوادونو ملتونه مبارزه وکړي، یا په نظامی ډګر کې جهاد وکړي، یا په فکري ډګر کې خپل هغه دعوتي او فکري فعالیتونه وکړي، نو د دې پر ځای چې دوی فعالیتونه وکړي، دغه فعالیتو څخه لاس واخیستی، نو نتیجه دا سو چې هغه ملت یعنی تقریبا هغه اسلامي تشخص او هویت یې د لاسه ورکړی. دغسې ځینې هیوادونه موږ په اروپا کې هم لرو چې کله عثماني خلافت شکست وخوړی، نو هغه ملتونو په علمي او فکري ډګر کې مبارزه ونه کړله، نو هغه داسې وخت راغی چې هغه اسلامي هیوادونه اوس هسپانیا یو اسلامي هیواد اوس یعنی د اسلام هغه اسلامي تشخص یې د لاسه ورکړی. یعنی دلته شرط دا دی سعادت صاحب محترم چې هر ملت د بل زبرځواک د خوا څخه اشغال سي، نو شرط دا دی جناب سعادت صاحب چې هغه ملت باید مقاومت وکړي. یعنی اسلامي هیوادونه، اسلامي ملتونه چې د مځکې په هر برخه کې ژوند کوي، هر ځای اوسیږي، چې دوی مقاومت وکړي د خپل فکر، خپل عقیدې دپاره، نو حتما فکري استعمار ته شکست ورکولی سي. دا یو ضروري خبره ده. یعنی په دې شرط باندې چې یو څوک مقاومت وکړي. البته که څوک مقاومت ونه کړي، خپل اسلامي تشخص د لاسه ورکړي، خپل عقیده او فکر د لاسه ورکړي، حتی د اسلام خارج څه ووځي، نو طبعا هغه ته بیا هغه
هغه حق رنګ په باطل باندې بدل شي، نو خو به طبعا مبارزه نشي کولای او نه خپل هدف ته رسیدلی شي. مننه. که راسو د تاریخ په اردو کې یو نظر واچو د مسلمانانو تاریخ ته چې په دې ډګر کې مسلمانانو څومره پخوا فعالیت کوله، ځکه چې موږ نتایج لیدله چې څومره مثبت و، نو دوی په دې ډګر کې څومره فعالیت کوه، څومره دغه ډګر ته یعنې د فکري او فرهنګي تاثیراتو تحقق ته دوی اهمیت ورکوله؟ بله سعادت صاحب محترم، که موږ تاسې د اسلامي تمدن یا د اسلامي خلافتونو یعنی ژوره مطالعه وکړو او د دوی هغه دورې چې د راشده خلافت څخه وروسته د امویانو دوره او بیا د عباسیانو او بیا د عثمانیانو، نو که موږ تاسې د خپل خلافتونه یا په مجموع کې خپل اسلامي تمدن او خاصتا په اندلس کې اسلامي تمدن دا مطالعه کو، نو دا اسلامی تمدنونه یا اسلامی خلافتونه دا په هغه وخت کې په عروج کې و چې دوی په ټولو ډګرونو کې خپل فعالیتونه روان ساتل، هم په نظامی ډګر کې چې هم به جهاد کوي، هم به دغه عصر ټکنالوژي تیاروله، هم به وسلې او وسایل اخیستل، او هم په علمي ډګر کې چې هغه تحقیق او سرچ او دغسې نوي ابتکارانو یعنی ابتکاراتو، دغه راز هم په فرهنګي ډګر کې چې خپل هغه اسلامي ثقافت، اسلامي هویت او اسلامي یعنی فکر یې ساتي. نو چې کله مسلمانان په دغه ټولو ډګرونو کې فعال وو، نو د دشمن د خوا هیڅ امکان نه و چې دشمن د دغو لارو څخه اسلامي خاورې ته را داخل سي، ځکه په هر لاره کې په هر ډګر کې مسلمانان فعال ول. که احیانا پر مسلمان باندې به فکری یرغل وسو، نو فکری جګړه به ورسره کېدله، که پر مسلمان به نظامی یرغل وسو، نظامی جګړه به ورسره کېدله، که په مسلمانانو باندې به علمي ډګر وسو، په علمي ډګر کې به علما او اسلامي فیلسوفانو یعنی ورسره مقابله کوله. نتیجه دا و چې د اسلام یا د اسلامي خاوري سرحدات په هر ډګر کې محفوظ و، په هر ډګر کې خوندي و. هر نوع دلایل چې به وویل سول د اسلام او د مسلمانانو په ضد باندې، نو مسلمانانو کې داسې شخصیتونه وو چې د هغوی سره به مقابله وکړله او هغه دشمن به د منځه ویوی. البته د کوم وخت څخه چې اسلامي خلافتونه د منځه تللي دي، متاسفانه مسلمانانو په مجموع کې د فکري جګړې یا په فکري ډګر کې د مقابلې روحیه د لاسه ورکړې ده، او دغه رنګه په سیاسي ډګر کې هم هغه روحیه د لاسه ورکړې ده. صحیح ده، په ځینې اسلامي هیوادونو کې ځینې اسلامي حرکتونه راولاړ سوي دي، راټوکېدلي دي چې هغو بیا په هر اړخ کې ښه مقابله کړې، خو په مجموع کې د اسلامي خلافت د عثماني خلافت وروسته مسلمانانو په فکري ډګر کې روحیات یعنی د لاسه ورکړل. اوس متاسفانه داسې یو حالت را روان دی چې تقریبا هغه مسلمانانو خپل نړیوال اسلامي هویت او اسلامي تشخص د لاسه ورکړی دی. اوس که موږ تاسې وګورو په نړۍ کې ویل کېږي داسې چې اول زیات نفوس د مسیحیانو دی، دوم د مسلمانانو دی، خو که سیاسي هویت د دوی وګورو، سیاسي تشخص یا اقتصادي تشخص یا دا د چې په دا نړیوالو قضایاو کې د دوی رول وګورو، نو تقریبا رول یې د نش سره برابر دی. دا اوس په غزا باندې په فلسطین باندې عملیات روان دي، په یعنی لبنان باندې جنگ روان دی. په دا ټول اسلامي نړۍ کې داسې یو څوک نسته چې غږ وکړي، او که غږ کوي هم هغه غږ مؤثر نه دی، تاثیر نه لري، ځکه مسلمانانو خپل تشخص د لاسه ورکړی دی. او د دې اصلي علت دا دی چې مسلمانانو په فکري لحاظ، په رواني لحاظ شکست وخوړی. ځینې مسلمانان دي چې هغه یوازې په علمي ډګر کې مصروفه دي، نورو ډګرو کې فعالیت نه کوي او نه داسې ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. ځینې مسلمانان دي په اقتصادي ډګر کې، په تجارت کې مصروفه دي، په نورو ډګرونو کې خاص فعالیت نه کوي. البته د اسلام لارښوونه دا ده، او که موږ غواړو چې اسلامي خلافت راسي، موږ غواړو چې یو اسلامي وحدت او تمدن راسي، په هر ډګر کې موږ باید فعال ووسو. په فکري ډګر کې باید مقابله وکړو، په اقتصادي ډګر کې مقابله وکړو، په علمي او دینی ډګر کې مقابله وکړو، په سیاسي کې هم وکړو، نو هغه وخت بیا موږ هدف ته رسېدلی سو. نو ستونزه دغه ده چې مسلمانانو خپل روحیات یعنې د لاسه ورکړي دي،
او په هغه محدودو ډګرونو کې هر څوک یا شخصي یا د هغه خپل ګوند او د حزب په اساس باندې فعالیت کوي، خو اجتماعي فعالیتونه د مسلمانانو تقریبا د نشت برابر دي. مننه. یعنې ستاسو نظر دا ده چې یو له مهمو عواملو څخه هغه عواملو څخه چې د مسلمانانو د شکست لامل سو او اوسني عصر کې مسلمانان مغلوب سوي دي، هغه دا ده که له یو لوري موږ د دشمن د نظامي تحرکاتو پر مخ خپل مرزونه او خپل پولې تړلې، خو د بلې خوا د دوی د فرهنګ او د دوی د فکر پر مخ مو دروازې خلاص کړي دي، بس فکر او فرهنګ را روان دی او دلته بیا موږ ته مشکل جوړ کړي. بله. نو بله پوښتنه دا ده مفتي صاحب محترم چې یو سوال همیشه د مسلمانانو په ذهن کې موجود دی چې غربیان ولې په دې توانیږي چې مسلمانان خپل پر ناوړه افکارو چې نه منطق لري او نه هم کوم یو داسې دلیل لري چې سړی ویمني فکر او فرهنګ په برخه کې، خو مسلمانان پر دې باندې قانع کوي، مثلا پر الحاد قانع کوي، مثلا پر سیکولریزم نورو افکارو باندې قانع کوي. حال دا چې خپل اسلام د ټولو ښېګڼو مجموعه ده، نو علت په څه کې ده چې مسلمانان دومره کمزوري سي د دوی په مقابل کې چې د دوی تابع سي او د دوی روایت ومني؟ حال دا چې روایت نه منطق لري او نه هم دلیل. بله سعادت صاحب، د دې مختلف علتونه کېدلی سي، خو اساسي علت یې دا دی چې کله مسلمان د خپل دین څخه لرې سي او مسلمان په خپل دین کې پوهه ونه لري، په خپل دین، په خپل عقیده او په خپل فکر کې د یعنی هغه علم او معرفت او پوهه ونه لري، نو طبعا بیا دا مشکلات رامنځته کیږي. چې کله مسلمانان په خپل دین پوه وي او هغه د دین شامل فکر چې په دین کې الحمدلله دا هر څه موجود دي، دا فکر د مسلمانانو سره نو هرگز مسلمانان د غربیانو او یا د دشمنانو د هغه ناوړه منطق او ناوړه فکر د اغیز لاندې نشي راتلی. یو اساسي علت په دین کې ناپوهي ده. دوم اساسي علت سعادت صاحب محترم هغه دا دی چې مسلمانان متاسفانه سره ویشل سوي، سره تقسیم سوي دي په فکری لحاظ، په سیاسي لحاظ، یعنی په مسلمانانو کې وحدت نشته. که چیرې په مسلمانانو کې وحدت وي، یو موټی وي، یو فکر ولري، یو قوت ولري، په هر ډګر کې سره یو وي، نو طبعا دا افکار بیا هیڅ تاثیر نه کوي. که موږ تاسې د رسول الله مبارک زمانه مطالعه کو یا د خلفای راشدینو زمانه مطالعه کو، په هغه وخت کې مسلمانان په نړۍ کې ډېر اقلیت ول، یعنی بیخي لږ و، خو دا چې وحدت موجود و، دا چې په دین باندې منګولې ټینګې لګولې وي، دا چې د رسول الله د هدایتو مطابق د رسول الله مبارک د لارښوونو سره سم ژوند روان و، ټول نظام د الله او د رسول د لارښوونو سره سم روان و، نو هغه اقلیت و د نړۍ پر اکثریت باندې غالب سو. دا خپل وخت لوی یعنی ځواکونه یا لوی نظامونه سقوط کړل، سره د دې چې دوی ډېر اقلیت و. نو علت دا دی چې مسلمانانو کې وحدت نشته. علت دا دی چې په یعنی مسلمانان د خپل دین څخه ناخبره دي. علت دا دی چې مسلمانان په دشمن باندې خوش باوره دي، چې دشمن یو څه وایي مسلمانان ور باندې باور کوي. علت دا دی چې مسلمانانو د اسباب او د وسایلو څخه لاس اخیسته دي. ځینې مسلمانان داسې دي چې هغوی دا فکر کوي چې دنیا او وسایل او اسباب دا یو فانی شی دی او دا مهم نه دی. مهم دا دی چې ته یوازې عبادت وکړې، ته یوازې ولاړ سې جومات ته منځ وکړې، ذکر وکړې او فکر وکړې. او سره د دې چې د اسلام هغه شامل او جامع فکر دا نه دی. اسلام دا نه وایي چې ته به یوازې په جومات کې ناست عبادت وکړې. نو دا چې د اسلام هغه اجتماعي فکر، هغه شامل فکر مسلمان ولري او وحدت ولري او په دشمن باندې خوشباوري نه وي، او بل دا دی چې د هغه اسلامي اساساتو او د اسلامي اهدافو دپاره په شریکه کار وسي، طبعا دا د غرب افکار وي، که د دشمن افکار وي، که فرهنګي، که هر څه، دا هېڅ تاثیر نه کوي. او د دې لپاره موږ په ماضي کې نمونې لرو. که موږ تاسې د مسلمانانو د عروج زمانه مطالعه کو، نو مسلمانان په هر ډګر کې فعال وو، نو طبعا پر ټوله نړۍ باندې واکمن وو. اسلامي خلافت په نړۍ کې هغه یوازینی یعنی ځواکمن قوت وو.
اوس چې مسلمانانو دغه شیانو ته شا وګرځوله د خپل دیني ارزښتونه و دیني هدف، نو طبعا مسلمانان مغلوبه سول او اوس په هر ډګر کې مسلمانان د محکومیت او مظلومیت سره مخامخ دي. مننه که راسو پر همدې ځای تم سو بل پوښتنه دا ده چې مسلمانان تاسو یادونه وکړه چې اساسي علت دا و چې مسلمانان خپل د دین څخه لرې سول، نو دغه د مسلمانانو د دین څخه د لرې کولو په پروسه کې یا میدان کې کم عوامل مهم نقش لري چې د دې سبب وګرځي چې آیا دا خپل یو ناخودآګاه حالت و چې مسلمانان ناپامه د دین څخه لرې سو یا کوم داسې دخیل جهتونه و چې عملاً کار کوي تر څو مسلمانان لرې کړي د دین څخه؟ بلې سعادت صاحب محترم که سوچ وکړو په دې کې درې اساسي علتونه کېدلی شي چې مسلمانان ولې د خپل دین څخه لرې سول یا ولې په خپل دین کې ناپوه سول. یو اساسي علت دا و چې د مسلمانانو واکمن یا د مسلمانانو حاکمان هغه د دین څخه لرې سول. چې کله حاکم او واکمن د دین څخه لرې سي نو محکوم او ملت هم لرې کیږي. الناس علی دین ملوکهم. چې کله بادشاه منځګزاری، چې کله بادشاه یا حاکم د اسلام سره مینه ولري، د خپل دین سره مینه ولري، خپل د دین ارزښت وساتي، خپل دین زده کړي، نو طبعا رعیت او یا ولس دا هم حتما دین ته یعنی توجه کوي. یو علت دغه دی. دوم علت هغه په مسلمانانو کې د علماو مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کول. یعنی علماو په ماضي کې که موږ تاسې وګورو داسې یعنی دورونه راغلي دي، داسې زمانې راغلي دي چې علماو په صحیح معنی خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په صحیح معنی علما خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. یعنی په دې معنی چې علما په نور شیانو مصروفه شوي دي، یا په دولت کې په حکومتولۍ کې داسې مصروفه شوي دي چې د رعیت د دې دپاره چې رعیت ته دین ورسوي د دې څخه ویاندې ته یې شاګرځولې ده، یا په نورو شیانو مصروفه شوي دي، یا نور مجبوریتونه و یا نورې ستونزې وي. خو علماو په خپل هغه مسؤلیت په ښه شکل باندې سرته نه دی رسولی، نو خلک د دین څخه لرې شوي دي. درېیم علت یې دا دی چې خپله دا مسلمانان، خپله دغه رعیت او خپله دغه ملت، یعنی د دین په حصول کې، د دین په زده کړې کې یوازې حاکم مسؤول نه دی او نه یوازې عالم مسؤلیت لري چې هغه به خلکو ته دین رسوي، بلکې رعیت، ملت، ولس هم دا مسؤلیت لري چې هغه د دین د زده کړې دپاره کوشش وکړي، په دین ځان پوه کړي، خپل اولادونه واستوي د پوه دین ته، یعنی دین ورباندې زده کړي. داسې حالت راغلی دی چې حاکم مثلا د علم څخه د دین څخه لرې شوی دی. داسې حالت راغلی چې یعنی علما بندیان شوي دي، مجبوره شوي دي، دې ته نه دي خلاص شوي چې خلکو ته دین ورسوي. خو په ملت کې باید دغه فکر او جذبه موجوده وي چې د خپل دین د زده کړې دپاره هر ډول حالت چې راځي دی باید مقاومت وکړي، خپل اولاد ته په یعنی دین او په اسلامي فکر باندې روزنه ورکړي، تربیه ورکړي. نو عموما چې کله مسلمان د خپل دین څخه لرې شوی دی، دغه درې اساسي علتونه دي. نور علتونه هم کېدلی شي، خو اساسي علتونه یې دغه دي چې مسلمان د خپل دین څخه لرې شوی دی او په نتیجه کې د خپل دین سره ناشنا شوی، یا د دین خارج شوی دی، یا د دین سره داسې ناشنا شوی دی چې په نورو افکارو کې اخته شوی دی او د دین څخه لرې شوی دی. مننه مفتي صاحب محترم. په دې برخه کې یو لنډه دم اخلو، بیرته راګرځو خپل بحث ته. درنو اورېدونکو، لنډه دم اخلو، چېرته ځایمه خپرونه دوام لري. انشاءالله د خپرونې په دومره برخه کې پر پاتې موضوعاتو باندې بحث کوو. د رواج زولنې د دستور او دود پالنې وروستی حد له ټولو دینی او اسلامي اصولو سرغړونه خو له پاللو انکار نشونی. دا د یوې وروسته پاتې ټولنې د پېژندګلوۍ لویه نښه ده. د رواج زولنې خپرونه کې پر حاکمو ناوړه دودونو خبرې کوو. رواج د نظر خاوندانو له عینکو څیړو. رواج خپرونه واورئ د خپل کور او کلي فضا لا پر اسلامي شریعت رنګینه کړئ. دا خپرونه هر یک شنبه د ورځې 9 بجې او 15 دقیقې په ژوندۍ بڼه او بیا ځلې 3 شنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه اورېدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې درنو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ او روغ بیاست. مفتي صاحب محترم، د خپرونې په اوله برخه کې مو پر دې باندې بحث وکړه چې فکري او فرهنګي تاثیرات پرېښول په یو ملت کې څومره اهمیت لري او څومره دا د مستعمره یا څومره د اشغالګرو او هغه کسانو چې پر یو ځمکه غواړي منګولې ټینګې کړي د خپل تسلط وساتي، دوی څومره د بقا تضمین کولی شي. همدارنګه د مسلمانانو فعالیتونه د تاریخ په اوږدو کې او دا چې ولې غربیان په دې توانېدلي تر څو مسلمانان خپل د ناوړه فرهنګ او فکر باندې قانع کړي، نو پر دې موضوعاتو باندې مو بحث وکړه. اوس راځو پر دې موضوع باندې بحث کو مفتي صاحب محترم، چې په افغاني ټولنې کې او په عامه توګه په معاصر دور کې اسلامي ټولنو کې غرب په کومو ډګرونو کې ډیر خپل تاثیر پرېښی او مسلمانان ورڅخه متاثر شوي؟ بلې سعادت صاحب محترم، که په مجموع کې موږ پر زمینی حقایقو نظر واچو او واقعیتونه وګورو، نو په مجموع کې مسلمانان په څلورو ډګرونو کې د غرب څخه متاثر دي، چې هغه یو فکری ډګر دی او بل نظامی ډګر دی او اقتصادي ډګر دی او سیاسي ډګر. فکری ډګر او کلتوري ډګر دا به یو حساب کو، ځکه چې اساس د کلتور هم فکر دی. نو مسلمانان تقریبا په دغه څلورو ډګرونو کې د غرب د افکارو څخه متاثر دي. که موږ تاسې په نړیواله سطحه د مسلمانانو عادتونه او کلتور او ناستې ولاړې، حتی لباس، حتی دغه خپل شخصي یعنی خپل دغه شخصیت برابرول جوړول دا وګورو، نو هر څوک دا کوشش کوي چې د غرب سره یعنی ځان برابر کړي، د غربیانو سره ځان برابر کړي او د غرب څخه په هر ډګر کې متاثر دي. او که موږ تاسې سیاسي ډګر وګورو یا د مسلمانانو سیاسي حاکمان وګورو، طبعا د دوی ناستې ولاړې ټولې د غرب سره دي، د دوی هغه خبرې، د دوی فکر، د دوی سیاستونه او تګلارې او استراتیژیانې، دا ټولې د غرب د سیاستونو څخه متاثر دي. او که موږ تاسې همدارنګه اقتصادي ډګر وګورم، نړیوال اقتصاد ټول د غرب په لاس کې دی، په راس کې امریکا ده. دوی چې هر څه وغواړي هغه کوي، چې پر هر چا بندیز لګوي، چې د چا څخه بندیز لرې کوي. یعنی نړیوال مسلمانان تجاران که وغواړي چې په نړیواله سطحه تجارتو کې دوی مخه نیسي. نو دا هغه دغه ډګرونه دي. او همدارنګه که موږ تاسې یعنی اقتصادي ډګر وګورو، اقتصادي سیاسي، یعنی دا تقریبا په دغه ټولو ډګرونو کې اوس فی الحال مسلمانان د غرب د اثر لاندې دي. مننه. بل دلته یو مهمه تاثیرګذاري نقطه چې ده هغه د شخصیتونو د انتخاب د الګو په حیث. په دې برخه کله چې مسلمان ځوانان د غربیانو د پوهانو پسې سول او دوی د ځان لپاره الګو انتخاب کړه، نو اسلامي ټولنه او اسلامي نوی نسل کم لوري ته ولاړ، اوس په کم وضعیت کې عمر؟ بلې سعادت صاحب محترم، طبعا هر هغه څوک چې هغه غواړي چې زده کړې وکړي او تحصیل وکړي او پوهه حاصله کړي، نو د دې زده کړې په بهیر کې دی هڅه کوي، کوشش کوي چې ځان ته یو الګو انتخاب کړي، یو علمي شخص ځان ته انتخاب کړي، یا ژوندی یا دا چې مخکې هغه مړ سوی، خو د هغه افکار د خپل ځان لپاره منهج او تګلاره وګرځي. اصلا خو د الګو انتخاب خو الله تعالی مسلمانانو لپاره کړی دی. الله تعالی فرمایي چې رسول الله مبارک ستاسو لپاره اسوه حسنه ده، لکم فی رسول الله اسوه حسنه. رسول الله مبارک او د رسول الله سیرت او د رسول الله سنت او د رسول الله ژوند د مسلمان لپاره الګو ده. بیا د هغه نه وروسته صحابه، بیا هغه علما چې په اسلامي ادوارو کې راغلي تیر سوي دي، هغه باید الګو وګرځول شي. خدا چې مسلمانانو ځوانانو د دې پر ځای باندې چې دوی مسلمانان یا اسلامي شخصیتونه یا خپل اسلاف د ځان لپاره الګو وګرځي، طبعا دوی غربي شخصیتونه یا د غرب فلاسفه یا د غرب ساینس پوهان دا د ځان لپاره الګو ګرځولي دي. یو مسلمان، یو ځوان د یو شخص څخه متاثره شوی دی، نو د هغه د فکر څخه متاثره شوی دی، نو هغه
مسلمان ځوان کوشش کوي چې خپل فکر دغه د فکر سره برابر کړي، خپل افکار او عقاید او خپل شخصي ژوند ټول دغه د ژوند سره برابر کړي. طبعا یعنی یو غټه ستونزه چې اوس په اسلامي ملتونو کې دغه ده چې د مسلمانانو ځوانان بالخصوص د مسلمانانو حاکمان د دوی لپاره الګو اوس غرب ګرځېدلی یا غربي شخصیتونه ګرځېدلي دي. او دا چې ولې داسې سوي دي، نو طبعا معلومه خبره ده چې په دې کې غرب ډیر کار کړی دی د خپل فکر دپاره، د خپل اشخاصو دپاره، حتی چې داسې هم سوي دي چې د مسلمانانو علوم غربیانو غلا کړي دي او په خپل فیلسوفانو پسې دغه کړي دي، شمیرلي دي، او بیا هغه فیلسوفان په اسلامي نړۍ کې هم الګو ګرځېدلي دي او د مسلمانانو ځوانان ټول هغه اوس د خپل ځان دپاره الګو او نمونه ګرځي او پر هغه لار روان دي. دا هم یوه لویه ستونزه ده چې ډېر غټ تاثیر یې کړی پر اسلامي ټولنه باندې. مننه. په اوسني عصر کې مفتي صاحب محترم ټولنیزې رسنۍ چې اوس ټول لاسرسي ورته لري، عام او خاص، نو دغه پدیده څومره د فرهنګ او فکر د انتقال په برخه کې مؤثر ده؟ او بل دا چې آیا موږ په دې توانېدلي یو چې خپل هغه سم افکار، خپل سم فرهنګ، اسلامي فرهنګ نورو ته ورسوو، نور خلک متاثر کړو، یا دا چې موږ د نورو د غلط فرهنګونو څخه متاثر سوي یو؟ نو طبعا دا معلومه خبره ده چې په نن عصر کې تر ټولو زیاته مؤثره وسیله چې پر افکارو تاثیر کوي، پر شخصي ژوند تاثیر کوي، پر اجتماعي ژوند تاثیر کوي، پر فیملی ژوند باندې تاثیر کوي، هغه رسنۍ ده. یعنی رسنۍ هغه وسیله ده چې حتی ځینې خلک رسنیو ته سحر وایي داسې تاثیر لري لکه سحر. یعنی په دې کې شک نشته و تر ټولو زیاته مؤثره وسیله چې د هغه رسنۍ ده. او دا چې د دې رسنیو تاثیر پر مسلمانانو باندې منفي تاثیر زیات دی، مثبت کم دی، یا دا دی چې مسلمانان د دې څخه لږ استفاده کوي او د اسلام دشمنان او د مسلمانانو دشمنان د دې څخه زیاته استفاده کوي. د دې یوازینی علت دا دی چې اصلا دا رسنۍ او د دې رسنیو منابع دا ټول د دشمن په لاس کې دي. که موږ تاسې اجتماعي رسنۍ وګورم د دوی دي، که موږ تاسې اژانسونه وګورم د دوی دي، ټول رسنۍ د دوی په لاس کې. دوی چې هر څه وغواړي هغه کوي. دوی یو مثبت خبر او په منفي بدلولی سي، منفي په مثبت بدلولی سي، حتی چې په هیوادونو کې نظامونه سقوط کوي هغه و د رسنیو تاثیر دی. یعنی په مجموع کې پر مسلمانانو باندې منفي تاثیر زیات دی. خو د دې دا معنی نه ده ساده محترم چې موږ باید د رسنیو څخه لاس واخلو او پرېږدو چې رسنۍ به نه ګورم، نه به یې اورم، نه به په رسنیو کې فعالیت کوم. دا یې لاره نه ده. البته دا باید ومنو چې موږ په دې ډګر کې کار نه دی کړی، نو ځکه دشمن په دې کې باید ځان تقویه کړو. بلې او باید په همدغه ډګر کې د دوی د وسایلو څخه استفاده وکړو او د خپل فکر او خپل عقیدې لپاره کار وکړو. مننه. نو اوس که راسو دې ټکي ته چې په اسلامي ټولنه کې او خاصتا افغاني ټولنه کې په فکري، فرهنګي او اخلاقي او ژوندبڼې ډګرونو کې د غرب د تاثیرات مخه څنګه ونیسو او څنګه یې له منځه یوسو، ځکه چې اوس په داسې حالت کې نه یو چې موږ یې مخه ونیسو، ځکه چې متاثر سوي یو او د دې له منځه وړل څه ډول کېږي او د راتلونکي دپاره څه ډول بیا یې مخه ونیسو چې نور هم سرایت ونه کړي اسلامي ټولنه کې. بلې سعادت صاحب محترم، دا یو ډېر اوږد بحث دی چې د غرب د افکارو سره باید څه ډول مقابله وسي، څنګه وسي، د کومې لارې وسي، د کومو وسایلو څخه استفاده وسي، په کوم ډګر کې وسي. دا یو ډېر اوږد بحث دی، خو زه به کوشش وکړم یو څو مختصر هغه نکتې به ووایم چې باید د غرب د فکر په وړاندې باندې په کومو ډګرونو کې مقابله وسي. اوله خبره دا ده چې موږ باید دا ومنو چې د غرب چې څه نوي وسایل دي، نوي ټکنالوژي ده، نوي وسایل دي، دا باید ومنو چې د دغو وسایلو څخه استفاده هم یو ضرورت دی، د وخت ضرورت دی. او دا باید ومنو چې دا وسایل چې د دوی د خوا ایجاد سوي دي یا دوی رامنځته کړي دي، دا ټول بد وسایل نه دي. او داسې نه چې دا هر څه باید وغورځو او د دوی د نوي ټکنالوژي او نوي وسایلو څخه استفاده ونکړو. نه، موږ باید د غرب هغه نوي اختراعات او یا نوي ایجادات او یا نوي ابتکارات چې دوی رامنځته کړي دي هغه اسلامي هیوادونو ته رانقل کو، خو پاکې کو، تصفیه یې کو، هغه د غرب د افکارو خیرې ورڅخه وتوږو،
او په پاک شکل خپل ملت خپل یعنی خپل ځوانانو ته معرفي کو چې دغه ټکنالوژي ده، دغه فلسفه ده، دغه ساينس دی، د دې څخه باید استفاده وسی او د خپل هغه اساساتو لپاره د دې څخه ګټه واخیستل شي. دومره خبره ده د سعادت صاحب محترم چې موږ باید په اسلامي هیوادونو کې بالخصوص په افغانستان کې باید د غرب د افکارو د دې لپاره چې د غرب د افکارو په اړه پوره تحقیق وسی، باید ځینې مراکز ایجاد شي، ځینې داسې مراکز ایجاد شي چې د غرب افکار باندې بحث وسی، علمي بحث ور باندې وسی، تحقیقي بحث ور باندې وسی او د دوی چې څه افکار دي هغه په دلایلو باندې رد شي او لیکنې ور باندې وسی، کتابونه ور باندې ولیکل شي او یعنی سیمینارونه وړاندې شي، ویناوې وړاندې شي. د دوی د غرب د افکارو هغه اصلي شکل، اصلي څیره هغه خپل مسلمانانو ته، ځوانانو ته معرفي شي چې دا د غرب اصلي شکل دی او دا د غرب د سیسي دی، یا دا د دشمن اصلي شکل دی او دا د سیسي، یعنی پر بطلان خپل ولس قانع کړو. بلې یعنی باید دلایل وویل شي خپل ولس ته، خپل ځوانانو ته چې دغه غرب او دغه د دوی فکر او دغه د دوی دلایل په علمي دلایل باندې رد شي. او الحمدلله موږ اسلامی فکر یا مسلمانان ډیر زیات دلایل لري په هر برخه کې. بل مهم اقدام دا دی چې موږ باید خپل په نصابونو کې تغییر راولو. اسلامی هیوادونه په عامه توګه او خاصتا افغانستان کې باید که د مکاتب و نصاب دی او که د مدارس و نصاب دی، که ابتدایي او متوسطه ده او که تخصصي مرحلې دي، باید په دا نصابونو کې داسې څه یعنی ځای پر ځای سي چې هم اسلامی فکر، هم اسلام او د اسلام عقیده او د اسلام فکر په صحیح توګه ورته وړاندې سي او هم د غرب افکار هلته تشریح سي. او په نصابونو کې داسې کتابونه ځای پر ځای سي چې د غرب د افکارو هغه اصلي شکل هغه د محصلینو ته معرفي سي او هغه خوبیانی او بدی د ارسه ورته بیان سي. بل یو مسؤلیت چې په عامه توګه، په انفرادي توګه، په اجتماعي توګه ټول مسؤلینو ته او ټولو ته راجع کیږي، هغه دا دی چې هر ځوان، هر محصل، هر فرد، هر عالم، هر لیکوال، هر شاعر، هر مسؤول، هر څوک باید په دغه ډګر کې فعالیت وکړي او هغه د اسلامی تمدن او د اسلامی خلافت او د اسلامی فکر د پاره کار وکړي او په دلایل باندې یعنی خلکو ته قناعت وکړي او په دې بخش کې نشرات وسی، یعنی عامه نشرات وسی چې عام خلک هم پوسی، خاص خلک هم پوسی. بل یو مهم اقدام دا هم د سعادت صاحب محترم چې باید د غرب څخه چې د هر لاري یا د هر وسیلې څخه یا د په هر شکل چې افکار را نقل کیږي دغه مخه باید ونیول شي او په دې کې ډیر مسؤلیت د حکومت دی، د دولت دی، چې باید هغه شخصیتونه چې هغه دلته د دشمن افکار خپروي یا هغه وسایل چې د دشمن افکار خپروي یا هغه کتابونه چې دلته د دشمن افکار خپروي یا هغه مجلې او اخبارونه او رسنیز وسایل چې د دشمن افکار خپروي دغه باید مخه ونیول شي. په افغانستان کې اوس هم داسې کتابونه شته چې د اسلام په ضد باندې په هغو کې شیان لیکل شوي دي او هغه نشریږي، باید د دې هم مخه ونیول شي. نو که خلاصه ووایو سعادت صاحب محترم، دا یو داسې فعالیت دی چې دا یو فرد ته متوجه نه دی، باید په وسیعه توګه هر څوک په دې ډګر کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د غرب او د دشمن د افکارو مخنیوی وکړي. مننه مفتي صاحب محترم، ډېر ښه ټکو ته مو اشاره وکړه. که اوس راسو دې ټکي ته چې په دې برخو کې چې تاسو یادونه وکړه چې باید نهادونه جوړ شي، باید د دوی فکر په وړاندې کار وشي، زموږ په هیواد کې اسلامي نظام له لوري څومره دې برخې ته توجه سوي دي او که نه د توجه نه دي سوي، باید کوم تګلارې غوره کړي تر څو په دې برخه کې موږ لاسته راوړنې ولرو؟ سعادت صاحب محترم، که موږ تاسې په عامه توګه نظر واچو، نو واقعیت دا دی چې د اسلامي امارت د راتلو څخه وروسته د ځوانانو په فکري روزنه کې او یا د دشمن د افکارو په دفاع کې یا په له منځه وړلو کې چندان کار نه دی شوی. په دې کې ګورئ د معارف وزارت خپل مسؤلیت لري او تحصیلات عالی خپل مسؤلیت لري، دعوت و ارشاد خپل مسؤلیت لري، حج او اوقاف خپل مسؤلیت لري، اطلاعات فرهنګ خپل مسؤلیت لري. دغه ادارات باید په هماهنګۍ سره، حتی امر بالمعروف خپل مسؤلیت لري، دا ټول ادارات او ټول وزارتونه باید په هماهنګۍ سره په دې ډګر کې کار وکړي.
مثلا د حج او اوقاف وزارت باید د افغانستان په ټولو مساجدو کې حلقات جوړ کړي چې په هغه حلقاتو کې یعنی ځوانانو ته دین وروښودل شي. په هغه حلقاتو کې ځوانانو ته د غرب افکار تشریح شي او د غرب د افکارو تاوانونه ورته بیان شي او همدغه رنګه دعوتي فعالیتونه وشي، فکري فعالیتونه وشي، د دوی ښه روزنه وشي، تربیه وشي. دغسې په هر مسجد کې په هر ځای کې باید وړي وړي رسالې نشر شي، رسالې ولیکل شي، کتابونه ولیکل شي. دا په هر مسجد کې هر ځای نشر شي او په هغو کې هغه د اسلام فکر او عقیده هغه ورسول شي خلکو ته. دغسې که موږ تاسې راسو په اطلاعات فرهنګ مسؤلیت لري چې د افغانستان په سطح باندې په هر زون کې حتی په هر ولایت کې سیمینارونه ونیسي. په هغه سیمینارونو کې دوی ښه علما راوغواړي چې هلته د علما خلکو ته ځوانانو ته ویناوې وکړي او یا ځینې مسابقې وسي، په فکري روزنه کې مسابقه وسي، په سیرت کې مسابقې وسي، په دعوت کې مسابقې وسي. یعنی خلاص دا دی چې هر اداره هر ارګان د دې مسؤلیت لري چې دوی فعالیت وکړي او متاسفانه ډېر لږ فعالیت شوی دی. د ځوانانو د روزنې دپاره اوله خبره خو دا ده چې اوس د ځوانانو د روزنې دپاره داسې یو منهج نشته چې په مساجدو کې هغه دوی ته تطبیق سي یا په سیمینارونو کې دوی ته تطبیق سي یا یوه تګلاره او اهدافو دوی ته بیان سي. نو په دې ډګر کې ډېر کار پکار دی او متاسفانه ډېر کار نه دی شوی. خدای دې وکړي چې مسؤلین ورته متوجه سي او آینده کې دغه لوی مسؤلیت او دروند مسؤلیت ادا کړي. مننه. مشخصا ستاسو وړاندیز په دې برخه کې څه د مسؤلینو ته هغه جهتونه چې په دې برخه کې اساسي مسؤلیتونه یې ور په غاړه دي؟ بلې زما شخصي وړاندیز دا دی سعادت صاحب محترم چې موږ چې د دین په نامه څونې مراکز لرو، که هغه مسجد دی، که مدرسه ده، که خانقاه ده، دغسې په علمي ډګر کې چې څونې مراکز لرو، که هغه مکتب دی، که هغه مدرسه ده، که هغه علمي مراکز دي، که هغه ابتدایي مرحلې دي، که متوسطه دي، ثانیه او تخصصي مرحلې دي، په دا ټولو ډګرونو کې باید دې ته خاص فکر او توجه وسي چې د ځوانانو روزنه باید څه ډول وسي، څه ډول باید د غرب د افکارو سره مقابله وسي، څه باید د دشمن هغه اصلي شکل او اصلي څیره هغه خپلو ځوانانو ته معرفي سي. نو زما وړاندیز دا دی چې په دغه ټولو ډګرونو کې باید، په دغه ټولو میدانونو کې باید د دې دپاره خاص مضمون د منظور سي او خاص سیمینار وسي، خاص حلقات جوړ سي. او غټه خبره دا ده سعادت صاحب محترم چې د دې دپاره باید ځانګړې بودیجه خاص سي، حتی مسابقې وسي. دا اوس که اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغانستان په سطح یوه غټه مسابقه ونیسي او دا اعلان وکړي چې چا په دې مسابقه کې ښې نمرې ووړلې هغه به عمرې ته استول کېږي مثلا، او 580 کسه انتخاب سي عمرې ته واستول سي، یا نور دغسې وسایل یعنی په انعام کې ورکړل سي، جایزې ورکړل سي. طبعا دا تاثیر لري. نو د دې دپاره یوه ځانګړې بودیجه باید مختص سي او هغه بودیجه په دې باندې مصرف سي چې د ځوانانو روزنه باید څنګه وسي. او د دې دپاره ځینې متخصصین شخصیتونه چې خاص مهارت لري په دعوتي ډګر کې، په فکري ډګر کې خاص مهارت لري، هغه انتخاب سي او د هغو دپاره بیلابیلې برنامې جوړې سي د افغانستان په هر زون په هر ځای کې. او هغه امراض چې هغه په ځوانانو کې موجود دي، که هغه فکري دي، که هغه یعنی روحي دي، هغه امراض کشف سي او هغې د هغې امراضو د ایسته کولو دپاره، درملنې لپاره د دغه شخصیتونو څخه استفاده وسي او یو عمومي روزنه د ځوانانو وسي. امید ده انشاءالله چې الله تعالی به دغه فتنې او آفتونه او دغه امراضو دا به له منځه یوسي. مننه مفتي صاحب محترم، دا چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خپرونه کې زموږ سره مو ګډون وکړه. ډېره مننه سعادت صاحب، خیر اوسي. درنو اورېدونکو، د نن ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. موږ پر دې موضوع باندې بحث وکړه چې څنګه کولی شو چې افغاني او عموما اسلامي ټولنو کې د غرب فکري او فرهنګي تاثیرات له منځه یوسو. چې مفتي صاحب محترم خپل مهم نظریات او مهم نکات ته اشاره وکړه. نو دا چې یو ځلې بیا په راتلونکي خپرونه کې د یو نوي موضوع سره ستاسو چوپړ ته حاضرېږم. تاسې ټول پر لوی رب سپارم. خدای په امان په مخه مشه.
ژور لید. د هوریت رادیو اسلامي سیاسي او فکری خبرونه. دا خبرونه هر شنبه سهار 9 بجې او 15 دقیقې او تکرار یې هر دوشنبه پر همدې وخت او هر جمعه 12 بجې او 15 دقیقې له هوریت رادیو څخه اوریدلای شئ.